نن د مسلمان حیثیت څه دی؟ د مسلمان کار ته وګوره، یا به سپي جنګوي، یا به چرګان جنګوي، یا به مړزانو سره کاري، یا به ګیمونه کوي، یا به فیسبوکونه کوي، یا به ډمو پسې ګرځي، یا به جړاګانو پسې چرته ګرځي. هر وې څه کوي؟ زمانونو خر هغوی وسیل کوي لکه سړی چې یو فلم ته ناست دي. هغوی ته پته ده چې داسې هم درندګان دي خپل منځ کې داسې لاندې وتي دي چې د دوی یو ځای کېدل دا د سره ممکنه نه ده. دې حد ته موږ راورسېږو. قسم په الله باندې که دا خلک د بدر په غذا باندې دومره خوشحاله شوي لکه څنګه چې د یو میچ کټلو په وجه چې د کفر یو پیشه وه او زموږ د ملک رانقض شوه. والله بالله که د بدر غذا هغه اسلام کې دغه عظیمه فتح راغله که دې خلکو په هغې چاته دومره خوشحالي کړي لکه د یو میچ د ګټلو په وجه. د احد په غزا کې چې کوم شکست مسلمانانو ته په اول کې میلاو شو، د محمد رسول الله غاښونه پکې شهیدان شو، د رسول الله په سر مبارک کې زخم جوړ شو. والله که دې خلکو په هغې دومره خفګان کړی، نن چې د میچ د بیلات په وجه باندې دې خلکو څومره اظهار د خفګان وکړ. آیا دا اسلام و؟ آیا دا اتحاد و؟ آیا دا د اتفاق او د ملي محبت نوم و؟ قسم په الله دې خو دا دین وشرمو. مسلمان نن دې حد ته ورسېده چې د یو بل وینو ته ناست دي، د یو بل ګریوانونو ته ناست دي، په دې تمه دي چې کله به په دې زلزله راځي، ته یې وایي چې کله به هغوی غرق کېږي. خبرې ته زمانونو فکر وکړي د موجوده حالاتو مطابق که د هر چا وس کېږي خپل کوشش وکړي داسې یو مثالي دین دې خلکو ته پیش کړي چې غرب زموږ نه متاثره شي. نن د مسلمان حیثیت څه دی؟ د مسلمان کار ته وګوره، یا به سپي جنګوي، یا به چرګان جنګوي، یا به مړزانو سره کاري، یا به ګیمونه کوي، یا به فیسبوکونه کوي، یا به ډمو پسې ګرځي، یا به جړاګانو پسې چرته ګرځي. هر وې څه کوي؟ زمانونو خر هغوی وسیل کوي لکه سړی چې یو فلم ته ناست دي. هغوی ته پته ده چې داسې هم درندګان دي خپل منځ کې داسې لاندې وتي دي چې د دوی یو ځای کېدل دا د سره ممکنه نه ده. دې حد ته موږ راورسېږو. محمد رسول الله د دې دپاره نه و راغلی. نبی صلی الله علیه وسلم علی الاعلان دا ویلي چې ستاسو رب یو، ستاسو کعبه یوه، ستاسو کتاب یو، د کومې خبرې اختلاف تاسو کوئ؟ په عصبیت او په وطنیت باندې جنګونه کول دا د احمقانو جاهلانو کار دی. زمارونو مسلمانان خو یو موټي خلک دي، یو نوم دی، یو نوم